پر زړه تصویر جوړوم ستا د عینینو خاورې رنج راکړه ستا د قدمینو د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج. خاورې رنج راکړه ستا د قدمینو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغوی علاج. درنو اوریدونکو، الله رب العزت انسانان پیدا کړل او بیا یې د انبیاو علیهم الصلاة والسلام سلسله روانه کړه. کتابونه یې هم نازل کړل تر څو انسانان خپل رب وپیژني او یوازې د همدغه رب عبادت وکړي. لکه څنګه چې الله رب العزت په سورة زاریات کې فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما پیریان او انسانان د خپل عبادت څخه پرته د بل څه کار لپاره نه دی پیدا کړي. الله رب العزت چې د انبیاو علیهم الصلاة والسلام سلسله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې جاری ساتلی او په ټولو انبیا علیهم الصلاة والسلام کتابونه یا صحیفې نازل کړي، د دې هدف او مقصد دا دی چې انسانان د خپل رب وپیژني او د خپل رب عبادت وکړي. همدارنګه الله رب العزت په سورة طلاق کې فرمایي: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله رب العزت هغه ذات دی چې هغه آسمانونه پیدا کړل او د همغو آسمانونو په شانې له ځمکې نه هم د هغو په منځ کې حکم نازلیږي. دا تاسې ته د دې لپاره ویل کیږي تر څو چې تاسې وپوهیږئ چې الله رب العزت په هر څه باندې قدرت لري. لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر، د دې لپاره چې تاسو پوه شئ چې الله په هر څه باندې قادر دی او دا چې د الله رب العزت علم په هر شي باندې چاپیر دی، د الله رب العزت علم په هر شي باندې احاطه کوونکی دی. الله رب العزت خبره ښکاره کړه چې الله رب العزت مکلف مخلوق د دې لپاره پیدا کړی چې الله وپیژني او د الله رب العزت عبادت وکړي، د هغه سره شرک ونه کړي او د ځمکې په سر باندې انصاف قایم کړي. عدل او انصاف هغه څه دي چې له امله یې ځمکه او آسمان قایم دي، لکه څنګه چې الله رب العزت په سورة حدید کې 25 آیت کې فرمایي: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. من خپل پیغمبران له روښانو څرګندو نښانو او هدایاتو سره ولیږل او له هغو سره مو کتاب او تله نازل کړه تر څو چې خلک پر عدل ولاړ. الله رب العزت په خپل کلام کې دا خبره څرګنده او ښکاره کړه چې د انبیاو علیهم الصلاة والسلام او بعثت مقصد او د کتابونو د نازلېدلو مقصد دا دی چې الله وپیژني او عدل قائم شي. ځکه چې څوک الله نه پیژني د بتانو عبادت کوي، هغه مشرک دی
او الله په سورة لقمان کې وایي ان الشرک لظلم عظیم، یقینا چې شرک ډیر لوی ظلم دی. له توحید څخه پرته بل عدل او انصاف نشته او له شرک څخه پرته لویه ګناه نشته. نو کوم شی چې څومره د توحید خلاف وي هغومره به لویه ګناه وي، او کوم شی چې د شرک څومره مخالف وي هغومره به لوی اطاعت وي. شرک د الله رب العزت د ذات خلاف دی، نو د ټولو نه لویه ګناه هم شرک دی. الله رب العزت په مشرک باندې جنت حرام کړی دی او د ده ځان، مال، اهل و عیال مؤمن ته حلال کړي دي. مؤمن کولی شي چې د مشرک له اولادو څخه غلامان جوړ کړي، ځکه همدغو مشرکینو د الله رب العزت عبادت پرېښود. الله رب العزت د هیڅ مشرک اعمال نه قبلوي او نه یې سفارش او دعا قبلوي، ځکه دوی هغه خلک دي چې د الله رب العزت مخلوق له الله رب العزت سره شریک ګرځولی، په داسې حال کې چې د الله رب العزت سره شرک کول او څوک ورسره شریک ګڼل د ظلم او جهالت انتها ده. مشرک په الله رب العزت هیڅ ظلم نه کوي، بلکې په خپله په خپل ځان باندې ظلم کوي. الله وایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر د دې لپاره چې هغوی زما عبادت وکړي او ما وپیژني. نو درنو اوریدونکو، راځئ د الله رب العزت کلام پرانیزئ، د الله رب العزت پیغام واورئ. همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ولولئ، د محمد رسول الله پیغام واورئ چې امت ته څه پیغام لري. یوازې الله ته سر په سجده کیدئ، یوازې د الله رب العزت نه د خپلو مشکلاتو د حل غوښتنه وکړئ، یوازې د الله رب العزت نه د خپلو د حوائجو د پوره کولو غوښتنه وکړئ. سجده د تعظیم غیر د الله نه بل چاته جایز نه ده چې ته ورځې د یو جاهل پیر په پښو کې سجده کوې یا په څلورو هغه ته روان یې. همدارنګه مسلمان سره دا نه ښیي چې لاړ شي د یو قبر او د یو مړي په خوا کې ودرېږي، د خپلو مشکلاتو حل د هغه قبر نه وغواړي یا د خپلو د حوائجو پوره کول د هغه مړي او د قبر د خاوند نه وغواړي. دا شرک دی. او الله رب العزت فرمایی ان الشرک لظلم عظیم، حق دا دی چې شرک ډیر لوی ظلم دی. الله رب العزت دی موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله رب العزت دی موږ په خپل وحدانیت باندې ثابت قدمه ولري. تر ټولو آسانه شرک دا دی چې انسان په عبادت کې له الله رب العزت سره کوم څوک شریک کړي، ځکه دا خو هغه کس کوي چې د توحید اقرار کوي او دا اقرار هم کوي چې د الله رب العزت پرته بل ګټه او تاوان رسوونکی نشته، خو دا خبرې له زړه څخه نه کوي او په عبادت کې اخلاص هم نه کوي بلکې د خپل نفس لپاره عبادت کوي. که داسې نه وي نو د کوم دنیاوي غرض لپاره عبادت کوي یا د دې لپاره عبادت کوي چې خلکو ته ګران او نږدې شي، د خلکو په منځ کې مقام او مرتبه خپله کړي. نو په دې عمل کې د الله رب العزت برخه هم وشوه، د شیطان هم وشوه او د خلکو هم وشوه. موږ چې کوم حالت بیان که هغه د یو کس نه دی بلکې په ډیرو خلکو کې شته دی. د همدغه شرک په اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الشرک فی هذه الامه اخفى من دبیب النمله. په دې امت کې شرک د میږي له مزل څخه هم ډیر پټ دی. صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ویلي ای د الله رسوله موږ د دې شرک نه څنګه نجات موندلی شو؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته ځواب ورکه دا دعا وایئ اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم.
الله رب العزت دې موږ ته زموږ په اعمالو کې اخلاص نصیب کړي. هر عمل چې کوو زموږ هدف او زموږ مقصد د الله رب العزت رضا او د الله رب العزت خوشحالي اوسي. دا نه چې په خپل عبادت باندې موږ دنیا لاسته راوړو یا دنیوي اغراض ولرو یا د دې لپاره عبادت وکړو چې خلکو ته ګران شو یا د دې لپاره عبادت وکړو چې د خلکو په منځ کې مقام او مرتبه خپله کړو. نه، یوازینی هدف باید زموږ په عبادت کې او په نیکو اعمالو کې د الله رب العزت رضا وي تر څو یې الله قبول کړي. ځکه که د چا هدف ځان ښودنه وي یا د چا هدف دنیوي اغراض وي نو ریا خو په خپله شرک دی. الله رب العزت په سورة کهف کې فرمایي قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای محمده ته ووایه چې زه خو ستاسې په څیر یو انسان یم. انما انا بشر مثلکم، ما ته وحی کیږي چې ستاسې رب همدا یو الله رب العزت دی. یوحا الی انما الهکم واحد. نو څوک چې له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته په کار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګي کې له خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي. نو هغه کسان چې په بندګي کې او په عبادت کې له خپل رب سره بل څوک شریکوي نو هغوی دې په دې باندې پوه شي چې هغوی له پروردګار سره د یو ځای کېدو او د مخامخ کېدو عقیده نه لري. ځکه الله وایي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه به دا دعا ډیره کوله اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. یا الله زما عمل ټول صالح وګرځوه او کوم عملونه چې زه کوم هغه خالص ستا رضا لپاره وګرځوه او زما په عمل کې د بل چا لپاره ته برخه مه ګرځوه. کوم انسان چې په عبادت کې له الله رب العزت سره بل کس شریکوي نو د ده دغه عمل بربادیږي او دغه انسان ګنهګار ګڼل کیږي د سزا وړ ګرځي ځکه چې ده د الله رب العزت نافرمانی کړې. الله رب العزت په صورت بینه کې فرمایي وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. الله رب العزت فرمایي او هغو ته پرته له دې بل هیڅ حکم نو ورکړی شوی چې د الله رب العزت بندګي وکړي خپل دین د هغه لپاره په خالص ګرځولو بیخي په یوه لاره یعنی د ابراهیم علیه السلام په لاره لاړ شي. همدارنګه قدسي حدیث د مسلم را نقل کړی الله رب العزت فرمایي زه په ټولو شرکاو کې له شرک څخه بېنیازه یم. چا چې کوم عمل وکه او په هغې کې له ما سره څوک شریک وګرځوه نو هغه دې د عمل بدله له همغه نه واخلي. څوک چې له ما سره شریک ګرځولی څوک چې له مخلوق سره داسې مینه وکړي لکه څنګه چې د الله رب العزت سره د مینې حق دی نو ده هم د الله رب العزت سره شرک وکړ. الله رب العزت فرمایي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. ځینې خلک داسې دي چې له الله رب العزت نه پرته نور د هغه سیالان ګرځوي او پر هغو داسې مین دي لکه څنګه چې له الله رب العزت سره مینه لرل ښایي په داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله رب العزت ګران وي. کوم خلک چې په دې ډول شرک کې اخته وي هغوی به له ځان سره په دوزخ کې د خپلو محبوبانو له لیدو وروسته داسې وایي لکه څنګه چې الله فرمایي تالله ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. په الله قسم من خو په ښکاره ګمراهي کې اخته وو چې تاسې ته مو د رب العالمین سره برابره درجه درکوله.
یوه ورځ زه یوې هدیره کې وم، یو ډېر هوښیار کس راغی، هلته چې کم زیارت و هغه ته یې سجده وکړه. نو چې کله یې سر راپورته که ما ورته وویلې چې د تعظیم سجده یوازې الله ته کیږي، بل چاته نه کیږي، ته دې زیارت او قبر ته سجده مه کوه. نو هغه راته وویلې چې زه الله ته هم کوم، ده ته هم کوم، العیاذ بالله چې دا د الله سره شریکوم. نو هلته به د آخرت په ورځ وایي په الله قسم موږ خو په ښکاره ګمراهي کې اخته وو چې تاسې ته مو د رب العالمین سره برابره درجه درکوله. الله رب العزت دې موږ ته زموږ په اعمالو کې اخلاص او صداقت را په برخه کړي تر څو زموږ عملونه الله رب العزت په خپل دربار کې قبول کړي او د هغو په بدله کې موږ ته اجر او جنت را کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته تصویر جوړوم ستا د عینینو، خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو، خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو، پر زړه تصویر جوړوم ستا د عینینو، خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. ځینې خلک دي چې په خپل قول او وینا کې د شرک مرتکب ګرځي، ځینې خلک دي چې په خپل فعل او عمل کې د شرک مرتکب ګرځي، او ځینې خلک داسې هم شته چې هغوی په خپل نیت او اراده کې د شرک مرتکب ګرځي. په افعالو او په اعمالو کې شرک دا دی چې د الله رب العزت نه پرته بل چاته سجده وشي، د کعبې شریفې نه پرته د بل ځای طواف وشي، د حجر اسود پرته بله تیږه ښکل شي. نو اوس راشئ وګورئ چې څومره کسان شته دی چې د الله رب العزت نه پرته نورو کسانو ته د تعظیم سجدې کوي. تاسې به ځینې جاهله او د دین نه لرې پیران په نامه پیران لیدلی وي چې د هغو جاهله او نادانه مریدان هغو ته په څلورو روان وي او د هغوی په پښو کې سجدې کوي. دا شرک نه دی، څه دی؟ او ځینې جهال تاسې هم لیدلی دي چې د کعبې شریفې پرته د قبرونو او د زیارتونو نه طواف کوي، د حجر اسود نه پرته راځي قبرونه او د قبرونو دیوالونه او هلته چې کمې کاڼې دي هغه ښکلوي. دا شرک نه دی، څه دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغو خلکو باندې لعنت ویلی څوک چې د انبیاو او صالحینو په قبرونو لمنځونه کوي. نو کم خلک چې د عامو قبرونو په عبادت لاس پورې کړي د هغو به څه حال وي؟ د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی الله رب العزت په هغو یهودو او نصرانیانو باندې لعنت ویلی چې د خپلو انبیاو علیهم الصلاة والسلام له قبرونو څخه یې جوماتونه جوړ کړل. په یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایی کومو خلکو چې د انبیاو له قبرونو څخه سجدګاه جوړه کړه الله رب العزت هغو څخه انتهایی ناراضه دی. تاسې لاړ شئ زیارتونو په شاوخوا کې وګورئ، جای نمازونه یې اچولي دي، کوټې جوړې کړي دي مخصوص د مانځه لپاره چې خلک هلته راشي منځونه وکړي. او ځینې ناپوهان تر دې حده جاهله او ناپوهه دي چې د سهار مانځه نه وروسته راځي په زیارت کې مونځ کوي، ورته وایي چې د دې وخت کې خو مونځ نه کیږي، وایي زه شکرانه کوم. د مازدیګر مانځه نه وروسته نفلونه شروع کړي وي. حتی په ځینې زیارتونو کې چې ما لیدلي د ښځو او د سړیو اختلاط دی، څنګ په څنګ ولاړ وي او هلته منځونه کوي او په دې باندې نه پوهیږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یهودو او په نصاراو باندې لعنت د دې وجې نه ویلی چې هغوی د خپلو انبیاو د قبرونو نه جماعتونه او سجدګاوې جوړې کړي، هلته یې منځونه شروع کړل. په خبرو کې شرک دا دی چې د الله رب العزت د نوم پرته په بل نوم قسم وکړی شي. د ابو داود حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی من حلف بغیر الله فقد اشرک. چا چې پرته د الله رب العزت د نوم څخه په بل نوم قسم وکړه هغه شرک وکړه.
دې ته ورته که یو کس داسې ووایي څه چې الله رب العزت غوښتل هغه تا هم غوښتل، نو فقهاو او محدثینو لیکلي چې د دا خبره هم صحیح نه دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس وویلې ما شاء الله وشئت، الله تعالی چې څه غواړي هغه ته هم غواړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه اجعلتنی لله ندا قل ما شاء الله وحده، آیا تا زه د الله رب العزت سره شریک وګڼلم؟ داسې ووایه یوازې الله رب العزت چې څه وغواړي د هغې کوونکی دی. د ارادې او نیت شرک خو دومره عام دی، کیدای شي چې یو نیم کس ترې بچ وي. کوم کس چې یو نیک کار وکړي او په هغې کې د الله رب العزت د نږدېوالي نیت نه وي او د الله رب العزت څخه اجر هم ونه غواړي، نو ده په خپله اراده کې د الله رب العزت سره شرک وکړ. علامه ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې لیکي که یو کس داسې ووایي چې زه په الله رب العزت او تا باندې توکل کوم، یا داسې ووایي چې زما لپاره الله تعالی او ته بس یې، یعنی په الله بشي او په تا بشي، یا داسې ووایي چې دا کار تا وکه او الله تعالی وکه، نو دا ټول لفظي شرک دی. دې ته ورته که یو کس داسې ووایي چې په اسمان کې مې الله دی او په ځمکه کې مې ته یې، دا هم سخته ګناه ده. الله رب العزت دې موږ ته زموږ په عملونو کې اخلاص او صداقت را په برخه کړي چې زموږ اعمال، زموږ افعال، زموږ نیت او اراده چې هر څه کوو یوازینی هدف مو د الله رب العزت رضا وي، چې الله رانه راضي شي. ځکه که د رب العزت رضا هدف نه وي هغه کار هم کوم ځای ته نه رسیږي او په آخرت کې به الله رب العزت سخته سزا ورکوي. نو په عملونو کې، په ویناوو کې، په نیت او په اراده کې باید موږ او تاسې اخلاص ولرو. اخلاص دې ته وایي چې انسان خپله اراده، خبره، نیت او عمل یوازې د الله رب العزت د رضا لپاره وکړي. همدغه ابراهیمي ملت دی او الله رب العزت هم د همدې کار کولو حکم خپلو بندگانو ته کړی او همدغه د اسلام حقیقت دی. الله رب العزت په صورت آل عمران کې فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین. له اسلام نه پرته چې هر څوک کوم بل دین غوره کړي هیڅکله به ورڅخه قبول نه کړی شي او په آخرت کې به هغه ناکام او زیانمن وي. همدغه ابراهیمي ملت دی. هر څوک چې له دې نه تیری وکړي ناپوهه او جاهل دی. هر مشکل چې لرئ، هر حاجت چې لرئ، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړئ. د خپل رب نه د خپل حاجت او د خپل د مشکل د پوره کېدو غوښتنه وکړئ. هغه رب دی چې په تاسې مشکل راوستی او هغه رب به ستاسو نه لرې کوي. اما په تأسف سره چې تر اوسه پورې زموږ د اکثرو عملونه او کړنې د الله رب العزت لپاره نه دي ګرځېدلي. د هر مرض لپاره موږ ځانګړی زیارت او قبر ټاکلی چې دا د بادو زیارت، دا د زیړي زیارت، دا د لیونیو زیارت، دا خو ټول د الله صفتونه دي. الله لیوني ته، باد وهلي ته، دې ټولو ته الله شفا ورکوي. نو دا څوک دی چې ته په دې باندې د زیړي د زیارت نوم دی او په ابل باندې د لیونیانو د زیارت نوم دی او په ابل باندې د بل شي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ په توحید او په سنت باندې برابر لري. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خاوري رنجرا کړستا د قدمینو، خاوري رنجرا کړستا د قدمینو، داستا یاغ دردونه پټ پجګر وړم لکه ډیوه د ورو پیټ پر سر وړم. ما تر هر کلام ستاد لبینو
خاورې رانجه راکړه ستا د قدمینو خاورې رانجه راکړه ستا د قدمینو که د رحمت په نظر وکړی که تاله ماته به تنده شي زما دا څو کلانه ماته راتېرې هغه تر ابوینو خاورې رانجه راکړه ستا د قدمینو ماته راتېرې هغه تر ابوینو خاورې رانجه راکړه ستا د قدمینو پر زړه تصویر جوړوم ستا د عینینو خاورې رانجه راکړه